ستړي مه شئ. نننی ځانګړی پروګرام مو بیا هم د سولې په اړه دی. په سوله کې د مدني ټولنو او مدني فعالینو ونډه. سوله چې د افغانستان یوازینۍ شدیده او مهمه اړتیا ده، دغه ارګان یا د بنسټ څنګه کولی شي نقش پکې ولوبوي او د دغو دواړو طرفونو چې د افغانستان حکومت دی او د افغانستان د حکومت مخالفه ډله ده، دغه روغې جوړې ته سره کښېنوي. نننی پروګرام پر همدغه مسله له خپلو میلمنو د پوهنتون له استاد او لیکوال فرهاد داوري، د ځوانانو د پارلمان غړي حسنیه احساس او د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز له مشر خدای نور خانزاد سره دی. په خپرونه کې په تالار کې دلته ګډونوال هم راسته، د دوی پوښتنې او نظرونه هم پوښتو. خپرونه زه تاسو ته نثار احمد احمدي وړاندې کوم. ښاغلی داوري صاحب، په سولې په راوستلو کې د مدني ټولنو یا د مدني فعالینو د رول په اړه باندې وغږېږه، څومره مفید دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، لومړی تاسو ته، خانزاد صاحب ته، حسنیه خور ته، تالار ټولو خویندو او وروڼو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که موږ لومړی د مدني ټولنې او مدني فعال په اهمیت باندې پوه سو، وروسته موږ د رول هم په سوله کې مشخص کولی سو. په حقیقت کې د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې مدني ټولنې د دولت او د کورنۍ ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې د همدغه منځګړي بنسټ په دغه منځګړي بنسټ کې د ټولنې روشنفکران، د ټولنې هغه اشخاص چې یوازې پر خپل شخصي ژوند باندې فکر نه کوي، بلکې د ټولنې پر نورو اړخو فکر کوي، بلکې دوی پر شخصي ژوند سربیره د ټولنې پر مختلفو اړخونو باندې فکر کوي. په ټولنه کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي، په ټولنه کې د پرمختګونو غوښتونکي دي. دوی په حقیقت کې سیاسي قدرت مهاروي او په حقیقت کې سیاسي قدرت غواړي چې د ټولنې په ګټه باندې تطبیق سي. اوس نو دغه ځوانان چې په مدني ټولنو کې سره راغونډ سوي دي، دا په حقیقت کې د ټولنې هغه متحرک عوامل دي، هغه عوامل دي چې ټولنه پر حرکت باندې راولي. هر څومره چې ټولنه پر حرکت باندې راسي، هر څومره چې ټولنه متحرکه واوسي، ټولنه د خنثی کېدو څخه، د خرابېدو څخه راګرځي. اوس نو عموما ویښې ټولنې او په ټولنه کې هغه ویښ افراد چې ژوند کوي، که چیرې دوی همدغسې متحرک پاتې سي، د ټولنې هیڅ اړخ ته زیان نه رسېږي، بلکې هر اړخ چې زیانمن کېږي، که د جنګو د لاسه، که د سیاسي قدرت د ناوړه استعمال د لاسه یا د فساد د لاسه کېږي، په دغه ټولو کې دوی راولاړېږي، انتقاد کوي، اصلاحات غواړي، حرکتونه کوي. یعنې هیڅوک نه پرېږدي چې ټولنه کې خودسری کار وکړي او ټولنه خرابه کړي. که چیرې د مدني ټولنو رول دا چې حکومتونه مهارولی سي یا تر فشار لاندې راوستلی سي، نو بیا جګړه نه سي مهارولی؟ راځم دې خبرې ته. دا خو یو اړخ دی چې د مدني ټولنې او مدني فعال وظیفه دا ده چې سیاسي قدرت باید په ټولنه کې په سمه توګه سره پلی سي. بل اړخ ته مدني ټولنه او مدني فعال دا وظیفه لري چې دا یو مسؤلیت دی په اصطلاح چې په ټولنه کې د خرافاتو مخه ونیسي، د افکارو اصلاح وکړي او بالاخره په ټولنه کې د هر هغه ناوړې پدیدې مخه ونیسي چې هغه د ټولنې په زیان تمامیږي. نو موږ ویلی سو چې مدني ټولنې که هر څومره کوي، که هر څومره مدني فعالان کوي، په هغه اندازه باندې د ټولنې کې ناوړه پدیدې له منځه ځي. اوس نو راځو خبره د سولې ته. سوله موږ تقریبا څو ډوله سولې لرو. یو که زما په نظر باندې یوه هغه سوله ده چې د سیاسي توافقاتو پر اساس باندې قایمېدلی سي، هغه سوله ده چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سیاسي توافقاتو پر اساس باندې دوی جګړه پرېږدي، سوله کوي. په دې حالت کې د مدني فعالو مدني ټولنې وظیفه دا ده چې دوی پر دواړو خواو باندې فشار وارد کړي چې دوی په خپلو منځونو کې سره کښېني، هغه اختلافات چې لري یا هغه ستونزې چې دوی لري، د هغه باندې دوی یو توافق ته ورسېږي او بالاخره سوله وکړي. د بې ګناه خلکو، د هغه خلکو چې هغه ښکېل طرفونه نه دي، د هغو وینه تویول پرېږدي، د هغو وژل پرېږدي او بالاخره هغه سیاسي اختلافات چې یا د قدرت پر سر دي یا د چوکیو پر سر دي یا مثلا پر نورو موضوعاتو باندې دي، هغه حل کړي. بله خبره، بل ډول سوله چې موږ لرو، هغه ده چې سیاسي توافقاتو ته اړتیا نه لري، بلکې د هغه بنیاد او اساس په کورنۍ کې ایښودل کېږي. کله چې په کورنۍ کې اساسات د سولې دپاره کښېښول سي،
دا د ټولنې د راتلونکي بالاخره فکرونه سوله ییز کوي، د خلکو افکارو کې د سوله ځای پیدا کوي او بالاخره د وخت په تېرېدو سره سوله د چا د شخصیت یوه برخه ګرځي چې هغه فکر یې سوله ییز وي. په دغسې حالت کې بیا هم زموږ د خلکو دپاره پوهاوی پکار دی. زموږ مدني ټولنې باید د خلکو د افکارو په اصلاح کې او په خلکو کې دا ترویج کړي چې موږ راسو سوله د کوره شروع کړو. کله چې زموږ ماشوم په سوله ییز فکر باندې سمبال واوسي، کله چې زموږ ماشوم په سوله ییز فکر باندې په کورنۍ کې وروزل سي، کله چې هغه غټېږي بیا محیط ته راوځي، وطن ته راوځي، کار کوي، د شخصیت یوه برخه به سوله ییز فکر او سوله ییز تګلارې ګرځول سوي. نو زما په نظر باندې چې د موقتي مرګو یا د مرګو د مخنیولو دپاره چې لنډ وخت دپاره کېږي، هغه دپاره سیاسي سوله مهمه ده چې هر مدني فعال، هره مدني ټولنه باید راپورته سي، پر ښکېلو خواو باندې، پر دواړو خواو باندې فشار وارد کړي، هغه وهڅوي چې دوی باید توافق ته ورسېږي. او بل چې زموږ دپاره هغه اساسي او بنیادي خبره ده چې هغه د اوږد مهال دپاره زموږ فکر سوله ییز کړي، زموږ ټولنه سوله ییز کړي، هغه د کورنیو څخه باید موږ شروع کړو. په هره کورنۍ کې باید پلار او مور، وروڼه او خویندې، د کورنۍ نور غړي باید د ماشومانو په تربیه کې بیا په خاص ډول سره میندې او خویندې چې دوی په کورنیو کې دوی د ماشومانو پالنه او روزنه په غاړه لري. که چیرې د کورنۍ څخه زموږ فکر سوله ییز جوړ سي، په راتلونکي کې هر ځوان چې مو حرکت کوي، هر ځوان چې په ټولنه کې فعالیت کوي، هغه د سولې لار خوښوي، هغه د جنګ لار نه خوښوي. هغه چاته چې مور سوله ورښولي، هغه چاته چې پلار سوله ورښولي، هغه په راتلونکي کې توپک نه پورته کوي، هغه په راتلونکي کې خپل ورور نه وژني، هغه په راتلونکي کې دا وطن نه تباه کوي. ولې؟ کله چې په کورنۍ کې د تشدد او د تاوتریخوالي افکار وروزل سي یا په هغه وخت کې بنسټونه کښېښول سي، بیا نو ځوان د سولې تر لارې توپک لاره خوښوي، د جنګ لاره خوښوي، د وینې او د قتلولو لاره خوښوي. نو په همدا دوه اړخونو کې زما په نظر باندې سمه ده. ډېره زیاته مننه ښاغلی داوري صاحب. ښاغلی خانزاد صاحب، د سولې په راوستلو کې د مدني ټولنو یا مدني فعالینو د ونډې په اړه ستا نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میز د ګډونوالو او تالار کې د ټولو حاضرینو په اجازه، درون استاد داوري صاحب هغه علمي و، هغه د پوهې برخه یا د عامه پوهاوي برخه ډېره ښه تشریح کړله چې سوله کې زموږ رول څه شی دی. زه به پر هغه عملي اقداماتو وغږېږم چې موږ څه کړي دي. سوله یو الهي امر دی چې ټول مسلمانان باید هغه ته په احترام او هغه په تطبیقولو کې خپل کوښښ وکړي. او د سولې عالي شورا په نامه موږ تاسې په هېواد کې یو نهاد هم لرو. زما په فکر د سولې عالي شورا یا د هغسې اړونده نهاد په چوکاټ کې باید داسې یو بېطرفه خلک ځای پر ځای سي چې هغه درېیمګړي خلک واوسېږي. یوازې به په ما فکر پر دې بحث کافي نه وي چې موږ د سولې پر ارزښتو، پر سولې یعنې چې څنګه سوله راتلی سي، پر دې به هم سره وغږېږو. بېطرفه خلک کولی سي چې د سولې هیلې راژوندۍ کړي او د همدارنګه په دغه نهاد کې چې د سولې عالي شورا ده یا دغسې په فعالیتو کې څانګې لري، صحیح ده، یو نیم پر اصولو پر بنیاد باندې به خلک مقرر شوي بېطرفه خلک به وي، ولې په ټوله کې باید داسې د دولت په چوکاټ کې نه بلکې هغه د الهي امر او د خلکو د غوښتنې په اساس داسې بېطرفه نهاد جوړ شوی وای چې هغه نه د دولت په چوکاټ کې وای، نه د نړیوالو په نظر اوسنی بنسټ بېطرفه نه دی؟ دا بنسټ ته نړیوالې مرستې راځي، صحیح، مختلفو هېوادو، همدارنګه دولت دې ته بودیجه ورته ورکوي. نو زما فکر دا باید درېیمګړی نهاد واوسېږي. پاتې سو د مدني ټولنو رول. مدني ټولنې یعنې چې مدني ټولنه یي او لکه څنګه چې درون استاد تعریف وکړي، مدني ټولنه ډېر رول په دې کې درلودلی سي ځکه چې دا بېطرفه خلک دي او هغه خلک په دې کې د ټولنې هغه فعاله قشر ځای پر ځای شوی دی چې دوی کولی سي چې د دواړو ښکېلو غاړو څخه وغواړي چې سوله وکړي. او د هلمند کې د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز دوی همیشه د سولې غږ پورته کړی دی او د جنګ، تاوتریخوالي، تشدد، افراطیت د مخنیوي دپاره یې غږ پورته کړی دی.
او همیشه په خپلو خلکو ولسونو او دولت په شکیلو غاړو باندې غږ کړی دی چې دوی د سولې او د بې جنګه یوه حل لاره غواړي. غږ خو حکومت هم باندې کوي چې سوله وکړي، طالبانو باندې. د دوی غږ او زموږ غږ فرق کوي. څنګه فرق کوي؟ فرق یې دا دی چې موږ د ولسونو او بېطرفه خلک یو او دولت خو په یو طرف کې دی. همدا یې فرق دی. نو نتیجه څه ده؟ نتیجه دا ده چې یو خو موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی د تاریخ په وړاندې، د خلکو په وړاندې او د ولسونو په وړاندې، او بله نتیجه دا ده چې په اصطلاح موږ حد اقل خلک خو دې ته متوجه کړي دي چې یو الهي امر شته دی. تاسو فکر کوئ چې د حکومت وسلوال مخالفه ډله دي پر مدني ټولنو باندې د بېطرفه فکر وکړي چې دا بېطرفه دي او یا دې خبره ومني؟ داسې دی احمدي صاحب چې زموږ څه هر نهاد، هر کشر، یعنی هر طبقې کې داسې سوء استفادې ناوړه استفادې سوي دي، یعنې زموږ څه هر ارزښت بدنامه سوی دی، په دې کې شک نشته. یعنې زه ما په بله خپرونه کې مو ویلي زموږ څه کلمه شریفه هم پر مختلفو بیرغو پر مختلفو ځایو کې استعمال سوې ده. ولې د مدنیت په نامه کې هم داسې افراد اشخاص شته چې هغه سیاسي او مافیایي فعالیتونه کوي، هغه د دولت یو څانګې مګر نوم یې د مدني پرهیز شوي وي چې اصلا هغو ته موږ مدني ټولنه ویلی هم نسو. بېطرفه لکه څنګه چې استاد تعریف وکړي، بېطرفه خلک د ټولنې فعاله کشر او خپل دا خلک کولی شي چې د سولې یعنې تاسې په دې باور یاست چې مدني ټولنې یا مدني فعالین کولی شي سوله راولي او که راوستلی نه شي یا لږ ته لږ زمینه ورته برابرولی شي؟ بلکل خپل اواز پورته کولی شي، د سولې لپاره غږ پورته کولی شي او پورته کړی هم دی. حکومت څومره زمینه ورته برابره کړې ده؟ د دې لپاره دا یو مسؤلیت دی، موږ خپل یو مسؤلیت بولو، خپل یوه دنده بولو، خپل یو وجیبه بولو د خلکو تاریخ په وړاندې چې سوله راوستل او د هغې لپاره غږ پورته کول زموږ دنده ده. دولت خو طرف دی، همداسې د هغه دولت وسلوال مخالفین هم طرف دی. نو موږ په دواړو باندې دا فشار راوړو، دا غږ پر کوو چې دوی د سولې د راوستو لپاره زمینه برابره کړي. اوس یوه مسله دا د حکومت هم سوله غواړي، د حکومت مخالفین هم سوله غواړي، مدني فعالین هم سوله غواړي، نور ولس هم سوله غواړي، سوله ټوله غواړي، خو د سولې لاره نه ده معلومه او دا د سولې کلي هم نه ده، خلک نه پوهېږي د چا سره ده. دا ډېره سخته پوښتنه ده چې تر اوسه حل سوې هم نه ده. که دا پوښتنه حل سوه او د دې حل پیدا سو سوله به هم راسي، خو ولې دا یوازې خبره چې د دې کلي یا دې خبرې مخنیوی یې کړی، هغه د بهرنیانو لاسونه دي، هغه د ګاونډیو لاسونه دي، هغه د دلته چې د خلکو ګټې خوندي دي، دلته پر دې هېواد باندې چا خبره دلته حاکمیت غواړي، دا د هغویو لاسونه دي په دې کې چې دا کلي. اوس په هلمند کې فرضاً جنګ او جګړه ده د دواړو طرفونو ترمنځ، حکومت او مخالفین. د هلمند مدني ټولنې کولی شي د حکومت مخالفې غاړې ته ورسي، همالته مستقیما ورسره کښېني، خبرې ورسره وکړي؟ دا امکان لري چې زمینه سازي ورته وسي؟ نو زمینه سازي به څوک ورته وکړي؟ زمینه سازي یعنې که غوښتنه وسي او هغوی طرف د خبرو دپاره آماده سي، بیخي مدني ټولنې آماده دي چې ورسي ورسره کښېني، د دولت سره خو همیشه کښېنو او د ناسته ولاړه ورسره لرو، چې اړتیا سوله زموږ د ولسونو دا غوښتنه سوله موږ ورځو ورسره کښېنو، بیخي په دې کې هېڅ خبره نشته. نه دغه پیل باید څوک وکړي، خو دغه مدني فعالین یې باید وکړي. دلته ډېر نور موږ ډېر قوي او ښه کشرونه او نهادونه او طبقې لرو، لکه زموږ ستاسې علما کرام، دلته زموږ ستاسې قومي مشران، زموږ ستاسې ولسونه، یعنې دا هغه وخت کېدلی سي چې ټوله په ګډه دا فعالیت سره شروع کړي. یوازې مدني فعالان به زما فکر د دې توانایي ونه لري چې اوس یوه خبره د علما کرام په اړه باندې یا د ملا صاحبانو په اړه باندې، هغه د یو طرف د حکومت ملاتړي د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د جګړې اعلان ورته ورکوي او هغه طرف یې پر حکومت باندې ورکوي. زه د دوی دواړو ترمنځ قضاوت نسم کولی، خو ولې زما یوه غوښتنه دواړو طرفو څخه دا ده چې څه الله وایي، څه د الله اصولو د الله کلام وایي، څه موږ ته الله فرمایلي، موږ تاسې باید هغسې وکړو. سمه ده، ډېره مننه. مېرمن احساس، تاسو هم په دې نظر یاست که چیرې مدني ټولنو یا مدني فعالینو ته زمینه سازي وسي یا خپله وکړي یو بل طرف ورته وکړي، د سولې په راوستلو کې دوی اغېزمن تمامېدای شي؟ بله، ستاسو د میز ګډونوال په اجازه سلامونه او نیکې هیلې ټولو کتونکو او همدارنګه د بحث ګډونوال ته وایم. احمدي صاحب، طبعا کله چې موږ وایو چې مدني فعالین بېطرفه دي او مدني فعالین د ولس څخه یو غږ دی راپورته سوی دی او د ولس نمایندګي کوي، نو په دې صورت که چیرې زمینه سازي وسي او د دې امکان وي ولس خپله دا غوښتنه وکړي
ځکه ولسونه تړلي دي. اوس په هغه سیمه کې چې جنګ دی هم زموږ ولس دی، په کومه سیمه کې چې دولت دی حاکمیت لري هم زموږ ولس دی. که چیرې ولسونه وغواړي او دا زمینه سازي وکړي، مدني فعالین آماده دي او دې ته چمتو دي چې د هغوی سره کښېني او د سولې لپاره یو لاره هواره کړي. بله د ولسونو مسله داسې شوې ده چې اوس هر فرد د سولې تږی دی، هر فرد د جګړې څخه ستړی دی، خو دا د دوی په منځ کې یووالی نشته یا دوی متحد نه دي، پر یو بنسټ راټول سوي نه دي. اوس یو سړی که وایي چې سوله غواړم، دغه تر شا نور نفر نه درېږي. دلته اوس دا پیل هم ډېر مهم دی چې دا پیل به څنګه کېږي. د مدني فعالینو رول په دې شي کې ډېر مهم دی. بلې یو حرکت غواړي، یو خوځښت غواړي، لکه څنګه چې مدني فعالین مخکې خانزاد صاحب وویل همغږي مرکز یو سوله ییز لاریون وکړي چې نور جنګ بس دی، افغان وژنه بس کړي. موږ په هلمند کې سوله غواړو او البته په ټول افغانستان کې. نو دا خپله یو خوځښت غواړي، یو انګیزه غواړي چې باید ولس کې یو انګیزه واچول سي، دوی ته یو امید، یو هیله ورکول سي چې سوله راتلونکې ده او سوله حتمي راځي. کله چې په ولس کې یو خوځښت رامنځته سو او دوی د سولې لپاره 2 کسه 3 کسه راپورته سو، مدني فعالین هم ورسره دي، ګډ یو ځای به دا حرکت راپیلوي. بله یوه مسله د جګړې په اړه ده چې د دې جګړې په اړه ویل کېږي چې استخباراتي جګړه ده. اوس د مدني ټولنو یا مدني فعالین که په ولایتونو کې راټولیږي، بیا دا څوک چې په جنګ او جګړه باندې سره اخته دي، دا د جنګ د درېدلو صلاحیت لري او د دوی سره خبرې اترې نتیجه ورکولی شي. طبعا جګړه خو یو د افغانانو جګړه نه ده، جګړه پر موږ باندې د نړیوال تپل سوې جګړه ده چې په افغانستان کې جریان لري او هره ورځ قرباني ولس ورکوي. زموږ هغه بېوزله او بیچاره میندې دي چې هره ورځ خپل زامن د لاس ورکوي، هغه خویندې دي چې په ټول افغانستان کې موږ د ورځې په لسګونو کونډیانې لرو او دا جریان لا هم دوام لري. که چیرې موږ دې ته زمینه سازي وکړو په هلمند کې چې مدني فعالین یا ولس کښېنو، دولت او یا هم مخالفین ډلې دې سره کښېنو چې تاسې د سولې لپاره زمینه سازي وکړئ. طبعا جګړه استخباراتي جګړه ده، که چیرې محلي مقامات یې زموږ سره ونه مني نو خو بیا هم امکان نه لري. بلکل اوس هم خبره په همدې ځای کې ده. اوس خلک نه پوهېږي چې دا سوله د سولې واک د چا په لاس کې دی. په افغانستان کې که جنګ کوي هم سوله غواړي، که جنګ نه کوي هم سوله غواړي، او که په منځ کې ورته ناست هغه هم سوله غواړي. خو دا د دوی ترمنځ د یو ځای کېدلو یا د کښېنستلو څو مرحلې هم تکرار شولې، څو ځله ناستې پاستې هم سره سوي دي، حکومت او مخالفین یې سره کښېنستلي دي، نتیجه نه ده ورته ورکړې. فکر کوئ چې دلیل یې څه دی؟ بلې احمدي صاحب دا چې نتیجه یې هم نه ده ورکړې، دوی سره کښېنولي دي. داسې نه دي سوي چې مخالفین خپله د حکومت سره مستقیم کښېني یا حکومت خپله د مخالفینو سره دوی سره کښېنول، یعنې یو بل چا سره کښېنول، یعنې بل دریم کس دی. ما مخکې وویل چې دا جګړه د نړیوال لخوا پر موږ باندې تپل سوې جګړه ده. جګړه د افغانانو تر مابین نه ده. مخکني ولسمشر به طالبان ته د ورور خطاب کوي، یعنې هغوی ته به ویل چې تاسې زما وروڼه یاست، زما ناراضه وروڼه یا زما مرور وروڼو راسئ زموږ سره کښېنئ. هغه وخت کې ونه سوه. اوس په سوله کې هم باید یو شی د یو شي څخه باید تېر سو، باید یو شي د لاسه ورکړو. اوس حکمتیار صاحب راغلی، سوله یې وکړله، دی دې ته منتظر نه سو چې د هغه نور زندانیان دي د بند څخه آزاد سي، یا په اصطلاح دی د دې په تمه پاته نه سو چې امریکا دې ووځي، یعنې د یو شي څخه تېر سو. اوس د سولې لپاره باید د یو څه څخه تېر سو. اوس زموږ حکومت که غواړي سوله وکړي، باید د نړیوالو د ځینو هیوادونو له ملاتړ څخه تېر سي، هغه باید ترلاسه ورکړي. که چیرې مخالفین غواړي سوله وکړي، هغوی هم باید د بعضې حدودو څخه تېر سي او باید یو څه د لاسه ورکړي. یعنې کله چې غواړو یو هدف ته ورسېږو، طبعا باید یو څه د لاسه ورکړو او د دې لپاره مهمه ده چې د نړیوالو هغه لاسونه چې په افغانستان کې دي هغه د منځه ولاړ شي، دولت او مخالفین سره کښېني، خپل منځ کې سوله وکړي، افغان وژنه بس کړي. سمه ده، ډېره مننه. ګرانو کتونکو، تالار ته به ورسو، د ګډونوالو نظر هم اورو او دوی به پوښتنه هم له ځان سره لري. نوم مې عزیزالله د تخلص جلالزی کوم، د غزني ولایت کراباغ ولسوالي او فی الحال د هلمند دولتي پوهنتون کې یو تن محصل یم. جلالزی صاحب پوښتنه لري او که نظر سره شریکوي؟ البته که دواړه. په لنډو کې درته وایم چې احمدي صاحب ته او درنو ګډونوالو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. په لومړیو کې به هم یو څه ناڅه جزوي وغږېږم. مهرباني. راځم د مدني ټولنې رول ته. مدني ټولنه یعنې له تعریفونو معلومیږي چې ښکاریتوب او ټول هغه مسایل چې له نوي ژوند سره زموږ او تاسې ولسونه اشنا کوي، له نوې ټکنالوژي سره زموږ او تاسې ولسونه اشنا کوي، ټول د مدني ټولنې مسؤلیت ده. لکه څنګه چې په لومړیو کې داوري صاحب ورپسې خانزاد صاحب او پسې خورکۍ وویل. پوښتنه مې له محترمو ګډونوالو نه دا ده، څرنګه کولی شو د خپلې مدني ټولنې
بایللی حیثیت بیرته په ځای کو او ښکیلو غاړو ولسونو نهادونو ته مسؤلیت ورکو او نهادونو ته خپل باور ورکو چې په تاسو باندې اعتبار وکړي او ستاسو له ادرسه ښکلې غاړې سره کینی او یو له بل سره سوله وکړي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. ښه مهرباني وکړه دغه بحث چې موږ د سولې په اړه باندې کوو یا په سوله کې د مدني فعالینو پر ونډې باندې ستا نظر به هم پر وغواړو که پوښتنه هم لرې مهرباني وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه همه شما، ما صدها بار صدای صلح شنیدیم از تلویزیون‌ها، رادیوها، دولت، مخالفین، همه میگه که ما خواهان صلح هستیم و صلح میخواهیم، اما این هیچ باور ما نمیشه. از بس که زیاد شنیدیم دیگه ما باور نداریم به این گپا که صلح میشه یا صلح میآید یا هست. ما از مقامات محترم خواهشمندم که امی صلح را بر ما بیاره. حداقل مثلا وقت ما خو گذشت بر جوانای ما، بر اطفالهای ما، بر آینده ما، بر آینده اولاد ما امی صلح بیاره. ما خواهان صلح هستیم. دا مدني فعالینو یا مدني ټولنو ونډه په سوله راوستلو کې څنګه ارزوئ؟ خب اینا یک نهاد بی‌طرف هستند دیگه. اینا مثلا 80% اینا میتونه که صلح بیاره، چون اینا میتونه هم با دولت هم کلام باشد، هم با مخالفین هم کلام باشد. اگر مخالفین هستن هم سر اینا باور دارن، اگر دولت هستن هم، اینا باید کوشش خود بکنه تا ما بین مخالفین و دولت یا حکومت بشینن و صلح را بیارن بر. سمه ده، ډېره زیاته مننه. نوم مې محراب شاه دی، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی، برحال په دولتي پوهنتون کې محصل یم په دویم صنف کې. ښه دغه موضوع چې موږ د سولې په اړه باندې نن بحث پر روان کړی دی، ستا نظر څه دی او که پوښتنه هم لرې؟ د سولې پر برابر باندې خو نو ټوله ولس دې ته تمایل دی، دې ته دا غوښتنه لري چې مثلا په هېواد کې مو سوله راسي. د سولې غوښتنه داسې ده چې مثلا سوله د یوه طرفه څخه نه راځي، نه مثلا د یوه شخص خبره ده. سوله چې د ولس په دغه پورې اړه لري، د ولس په غوښتنو پورې اړه لري، د ولس په غږ پورې اړه لري چې ولس مثلا وغواړي سوله راتلی سي. او دا سوله چې د نه د دولت د خوا څخه کېږي او نه د مخالفینو د خوا څخه کېږي. سوله چې د ملکي اشخاصو د خوا څخه کېږي چې هغه مخور خلک دي، مثلا قومي مشران دي، که چیرې هغه وغواړي کولی شي چې مثلا د مدني ټولنې فعالین او د هغه مخالفینو سره کښېنوي. تاسې وایه چې دولت او مخالف دواړه نشي کولی چې په خپله د سولې توافق ته ورسېږي، ولسي مشران یا مدني فعالین کولی شي سوله راولي. بیا ولې دوی مدني فعالینو یا ولسي مشرانو ستا په نظر باندې دا کار نه دی کړی؟ داسې نشي کېدلی چې د یوې خوا څخه مثلا یوه خوا دا سوله راولي. سوله چې داسې راویستل کېږي چې د منځګړي په حیثیت باندې د دولت د طرف مثلا د مخالفینو طرف څخه د قومي مشران او نور خلک راسي، عالمان، هغوی کولی شي چې مثلا دوی سره کښېنوي او د سولې پر برابر باندې خبرې سره وکړي. ته خپله څومره باور لرې چې مدني فعالین یا مدني ټولنې په سوله راوستلو کې مهم رول لري؟ زما په نظر باندې مدني فعالین چې دي یو غیر فعال کارکوونکي دي چې مثلا نه د دولت سره کوم ارتباط لري او نه د مخالفینو سره کوم ارتباط لري. دوی داسې کولی شي چې مثلا د قومي مشران د وطن څخه راوغواړي، مثلا د وطنو څخه قومي مشران راوغواړي او هغوی کښېنوي سره او ولاړ شي هلته مثلا د هغو سره خبرې وکړي د سولې پر برابر باندې. سمه ده، ډېره مننه. مهرباني وکړئ. السلام علیکم ټولو راغلونکو ته. السلام علیکم. زه یو سرایي او کورنۍ ښځه یم. د عذابو د جنګ او د جګړو وسایل راوتلي، د بازار و یو دفترو و یو دغو ته چې راوځو، موږ د عذابه څخه راوځو. زه خپله نه یم راوتلې، ګرد سره هم نه یم راوتلې. زه د زارس د ناوې یم. نو اوس مجبور یو دغه ته چې داسې راووتلو چې جنګ د جګړې د خپل وطنونو مو سرو اور بل دی راته دا یې راغلي وسلې په بازار کې پراته یو. نو موږ دا غواړو چې زموږ وطن پر قراره سي. دا د مرګونه د پسې دا ځوانان نازک ځوانان دي داسې رژېږي لکه ګلان. نه مرسته غواړو، هېڅ شی نه غواړو. موږ دا غواړو چې سوله راسي په مابینځ کې، چې دا جنګونه پر قراره سي. زموږ د ولسمشر څخه دغه هیله ده چې دا جنګونه دې پر قراره کړي، د اسلام دې وسا کړي. دا نازک ځوانان داسې ورژېدل، کونډیانې په وطن کې کونډیانې دي، حساب یې نشته، یتیمان دي، وطنونه پر سر اخیستي دي، څوک یې ناره نه اوري. دغه موږ غواړو ځینې نور هېڅ هیله نه لرو، نه مرسته غواړو، هېڅ شی نه غواړو چې خپل وطنونه مو چې دا د مځکې ډاګونه ټولول از موږ عیال روزي را برابرېږي. دغه جنګ و جګړه دې د مابینځه وباسي، موږ ته دې ارامي راولي چې موږ خپل وطنونو ته ولاړ شو، خپلو ځایونو ته ولاړ شو. نوره هېڅ هیله نه لرو. سمه ده، ډېره مننه. کور دې ودان.
خپلواک صاحب موږ پر سوله بحث کوو، پوښتنه او نظر دی. احمدي صاحب سلامونه تاسو ته او درنو مېلمنو ته او درنو ګډونوالو ته، خصوصا ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته. زما نظر یو نظر لرم او یوه پوښتنه لرم. نظر مې دا دی چې معمولا په معمول خبره ده چې هېواد کې که چیرې د دوو وروڼو په مابینځ کې جنجال سره راځي نو لامل یو څه لري. لامل یو څه شته چې دوی باندې جنګ باندې کوي. دا چې په لامل باندې پوه سو او د دې جګړه د یوې ورځې دپاره نه، د یوې دقیقې دپاره نه، د یوه ساعت دپاره نه، که غواړو چې په حقیقت کې جګړه د منځ څخه لرې کړو نو باید هغه لامل یې له منځ څخه یوسي. یعنې که چیرې د یو ورور حق طلب سوی هغه حق باید ورته ورسېږي او کوم چې د چا پر حق باندې. اوس ستاسو په نظر د دغې جګړې لامل څه دی؟ لامل نو ډېر څه شاید کېدلی شي، نه ځکه چې حکومت هم خپل لاملونه ویلي دي چې مثال په څه خاطر باندې د دولت د دښمنانو سره جګړه کوو او د دولت مخالفینو هم خپل دغه اعلان کړی دی چې مثال خپل نظر اعلان کړی دی چې په دې خاطر باندې دولت سره موږ جنګ کوو یا موږ مثال خبرې د خپل جګړه چروا بولي د دولت سره هغه علت یې معلوم کړی دی. نو زما په نظر باندې تر څو پورې چې د دواړو طرفو خبرې یا نظرونه یا کومې غوښتنې چې داسې یو منځګړی شخص یا یو ټولنه وانه وړي، زما په فکر باندې دا نشي کېدلی، دا جګړه نشي ختمېدلی. دا جګړه دا 40 کاله چې 15 کاله چې په الحال زموږ په ملک کې روانه ده نو دا په دې خاطر باندې روانه ده چې یو د بل خبرو ته غوږ نه نیسو، یو د بل نظر ته غوږ نه نیسو او یو د بل دغه غوښتنې نه غواړو چې مثال هغه غوښتنې د سره نیسي. زما دا مې د دواړو طرفو څخه دا غوښتنه لرم چې که چیرې واقعي د خپل ملک سره، د خپل ملت سره او د خپل آینده سره مینه لرئ، راسئ تر خپلو مافیایي کړیو چې هغه خپل ځان لپاره ګټه بولې، د خپل ځان لپاره یې سرلوړي بولې، د خپل ځان لپاره یې عزت بولې، هغه د بل افغان ورور لپاره هم وبوله. سمه ده. پوښتنه مو دا ده چې د استاد څخه مې ځانګړې پوښتنه دا ده د داوري صاحب څخه چې خصوصا تاسو نه د افغانستان پر ټولو دغو باندې دا ورته وایم چې که چیرې تاسو مدني فعالیتونه حقیقتا ورته وایئ چې زموږ فعالیتونه مدني دي، نو دا څنګه شونې دي چې تاسو د مخالفو د ښکېلې غاړو سره په دا څو کاله د کومې ورځې څخه چې تاسو پیل مو راکړی دی دا د مدنیت په حرکت باندې مو، نو ستاسو یو ځل تر اوسه پورې ورسره لیدلي نه دي، نو بیا د ستاسو حرکت ته موږ څنګه مدني حرکت ورته ووایو؟ سمه ده، ډېره مننه. ښاغلی داوري صاحب د ګډونوالو پوښتنې او نظرونه دې واورېدل او جلالزی صاحب وایي چې مدني ټولنو خپل باور بایللی دی. د ټولو څخه مننه. رابس دې خبرې ته راسو چې په افغانستان کې یوازې د مدني ټولنو باور له منځه نه دی تللی، بلکې په افغانستان کې هر باور شهید سوی دی، د هر باور جنازه اخیستل سوې ده. موږ اوس پر هېڅ چا باندې باور نه لرو، ځکه باور نه لرو چې ډېرو خلکو موږ ته په مختلفو جامو کې یو څه بل څه راوښوله، لیکن هغه رقم اعمال یې ترسره نه کړل. د جلال عزیز صاحب دا پوښتنه پر ځای ده. اول خو دې ته باید راسو چې دې لپاره موږ باید یو منطق هم کار کړو. ډیموکراسي په افغانستان کې ډېر کم وخت کېږي چې په دا اوسني شکل روانه ده. مدني ټولنه، مدني فعال دا د ډیموکراسۍ د فرهنګ یوه برخه ده. په امریکا کې تقریبا 2.5 کاله کېږي چې ډیموکراسي حاکمه ده، لیکن د امریکا فرهنګ لا تر اوسه پورې ډیموکراسۍ دپاره مطلق جوړ نه دی، یعنې لا هم نیمګړتیاوې شته. که موږ په افغانستان کې تقریبا 15 کاله کې موږ مدني ټولنه یو داسې حالت ته رسېدل غواړو چې هغه د بلوغ حالت ته رسېدلي، دا ناممکنه ده. ځکه اول د دې ټولنې دپاره زما فکر نه دی جوړ، اول زما د ټولنې شرایط نه دي ورته مساعد، زموږ د ټولنې عامه افکار نه دي ورته برابر چې تر څو زه مدني فعال ومنم په مدني ټولنې سر خلاص کړم. دا اوس په افغانستان کې ډېر کم خلک د مدني ټولنې په اصلي مفهوم باندې پوهېږي. نو اصلا په افغانستان کې چې د مدني ټولنه را رواج سوله، را جوړه سوله، په ابتدا کې په خام حالت کې وه، په یو ابتدایي شکل کې وه. دا به کلونه پر دې تېرېږي چې دا بیا کرا را ځوانېږي، بیا د بلوغ حالت ته رسېږي، بیا فعالیت کوي، بیا کار کوي. بل د خپلواک صاحب پوښتنه وه چې که تاسې مدني فعالیت کوئ نو تاسې ولې خپله نه ورځئ د مخالفینو سره کښېنئ؟ که کښېنئ نو ستاسو مدني فعالیت څه معنا؟ رښتیا هم پر ځای باندې پوښتنه وه. اصلا د مدني ټولنې مفهوم یوازې دا نه دی چې زه باید سوله راولم، بلکې د ټولنې اصلاحات دي، خو دا چې اوس سوله
زموږ د ټولنې هغه لومړنی ضرورت دی، اساسي اړتیا مو ده. نو موږ باید تر نورو کارو لومړی پر سولې باندې ډېر کار وکړو. دا واقعیت دی، دا رښتیا هم دا خبره ده. خو اول دا دی چې دا مدني ټولنه د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې ده، دا د امارت په فرهنګ کې نسته، د طالبان د حکومت په فرهنګ کې مدني ټولنه نسته. هغه د دغه حکومت هر فرهنګي ارزښت ردوي، هغه د حکومت هر اصل ردوي، هر اصل مرددوي. نو کله چې موږ د یوه حکومت په فرهنګ کې راپورته سوي، راجوړ سوي، موږ ته دا حق راکول سوی دی، او بل فرهنګ چې ما ردوي، ما نه مني ځان سره، زه به څنګه ولاړ شم د دې خلکو سره به زه کښېنم؟ په کومو اصولو به زه ورسره کښېنم؟ کوم اصول به دا خلک ما ومني چې ته راز زما سره کښېنه؟ موږ داسې هم نسو ویلی چې مدني فعال ټول منلی دی، مکمل هم طالب منلی دی، هم حکومت منلی دی، هم هر چا منلی دی. ښه نو داسې چې بیا د مدني فعالینو ونډه په سوله کې او د مدني فعالینو وړاندیزونه د سولې په اړه باندې د حکومت د مخالفینو لورې منله او نه منلې. موږ هدف دا دی چې اوس ګورئ دغه د افغانستان د ناخوالې یوازې د یو خاص طرف څخه نه دی، دا د مختلفو طرفو څخه دی. تاسې وګورئ، یعنې اوس دا بحث چې اوږد نه سي راڅخه، زموږ په دولت کې ډېر داسې تېروتنې شته چې خلک مو طالبان کړي دي، خلک مو مخالفتو ته راایستلي دي، د خلکو پر کورو باندې چاپې موږ وو، بمبارونه موږ پر کوو، فساد موږ کوو، هر څه موږ کوو. خلک عکس العمل ته مجبوره سوي دي، راپورته سوي طالبان سوي دي. که زه د حکومت دا برخه اصلاح کړم، که زه د هغه خلک چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي، که زه په هغو کې یو فکري اصلاح رامنځته کړم، ما به ډېر کار کړی، ما به ډېر کار کړی. ولې مدني فعال دا کولی سي چې دی په ټولنه کې هغه ولسونه چې د مخالفینو تر لاس لاندې دي، د هغو متحرک عواملو سره همغږي پیدا کړي، هغو سره هماهنګي پیدا کړي، بالاخره پر دواړو خواو باندې فشار وارد کړي، پر دواړو خواو باندې د فشار په واسطه باندې یو حرکت رامنځته کړي، او بالاخره د سولې دپاره یو زمینه مساعده کړي. نو په دې سره موږ ویلی سو چې مدني فعال د ټولنې متحرک عامل دی، بلکې د هغې ټولنې متحرک عامل دی چې هغه ټولنې دی منلی، هغه ټولنې دی قبول کړی. نو کله چې یو څوک ما نه مني، مخالف طرف ما نه مني، دا شی باید کلیر کړو. موږ باید داسې هم ادعا ونه کړو چې زه مدني فعال یم، تر باغران او تر دیشو پورې ما څوک مګر دنیا مني. دا شی باید موږ روښانه کړو، بلکې دا د حکومت د فرهنګ او د ډیموکراسۍ د فرهنګ حاصل دی، او دا د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې وده کولی سي، بل فرهنګ کې نسي کولی. په دیکتاتوري او استبدادي نظامو کې دا شی نسته. نو که چیرې په افغانستان کې اوس په اصطلاح مخالفین نه وای، په افغانستان کې د حکومت ټولو اړخونو باندې حاکم وای، په دې وخت کې به د مدني فعال ونډه د خرافاتو اصلاح وه، د خلکو د فکرونو اصلاح وه، هر کونج کې نار ته ورتلای سو. متاسفانه چې زموږ جګړه سیاسي ده، جګړه مو استخباراتي ده، سوله مو سیاسي ده. کله چې سیاسي توافقات رامنځته نه سي، کله چې زموږ رئیس جمهور د طالبانو مشر د داعش د ډلې سره د نور سره توافقات سره ترسره نه کړي، دغه جګړه او د سوله دا هر څه هېڅ ناممکنه ده دا شی چې سوله به راځي. سمه ده. نو اصلي اخري خبره مې دا ده چې موږ باید د فردي سولې یا د کورنۍ د سولې او د سیاسي سولې ترمنځ فرق وکړو. ولې په سیاسي سوله کې یوازې مدني فعال نه، بلکې د ټولنې نور ځواکونه هم مهم دي. مثلا د دیني علماو قشر دی، د سپین ږیرو قومي مشرانو قشر دی، مایدارانو قشر دی، په اصطلاح د بزګرو قشر دی، د کسبګرو قشر دی. دا هر قشر په ټولنه کې یو رول لري چې دا هم باید رول ادا کړي. سمه ده، ډېره مننه. ښاغلی خانزاد صاحب، دا یادونه وسوله چې مدني ټولنو خپل باور بایللی دی، دا باور به بیرته څنګه ترلاسه کوي؟ دا واقعا پر ځای پوښتنه وه. ما مخکې مو ویله چې زموږ هر ارزښت، زموږ هر فعالیت په یو ډول نه د ډولو څخه بدنامه سوی او هغه باور، هغه ته داسې قشرونه، داسې خلک ننوتلي دي چې دا باور یې مات کړی دی. خو ولې موږ د دې شي دپاره، خصوصا د مدني ټولنو دپاره، موږ یو منظم پلان او طرحه لرو. هغه پلان دا دی چې موږ د عدلیې محترم ریاست سره او نورو امنیتي او کشفي ارګانونو سره ګډ کار کوو چې هغه حقیقي او واقعي پر اصول برابرې مدني ټولنې او هغه غیر فعاله یا د مدنیت د نامه څخه ناوړه استفاده کوونکې ټولنې موږ سره بیلې کړو. خو ولې ښه قوي او ولسي نهادونه هم لرو چې دې دپاره موږ یو منظمه طرح او پلان لرو چې عدلیه محترم ریاست او نورو ادارو سره موږ ګډ کار کوو. بله، اوس که داسې چې مثلا مدني فعالین د حکومت او وسوالو مخالفینو سره تګ راتګ نسي کولی یا د هغوی سره تماس نسي نیولی، بیا په سوله کې دوی رول څنګه ده؟ دوی باید له کومه تاکتیکه کار واخلي؟
موږ به بیا هغه چې د سولې د راویستو دپاره که هغه دولت دی که هغه سیاسي توافقات دي که هغه هر قشر دی موږ د هغوی د ټله کولو دپاره یا د هغوی د راویښولو دپاره یا د هغوی د هڅولو دپاره موږ فعالیتونه کوو. بیا موږ کولی سو چې دې خلک دې ته اړ کړو چې دوی باید د سولې دپاره کار وکړي. اوس دغه حرکتونه مو څومره کړي ده چې سوله د افغانستان ډېره شدیده اړتیا ده؟ بیخي ډېر. موږ احتجاجیه غونډې کړي، موږ مظاهرې کړي دي، موږ مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړي دي. تاسې کولی سئ چې زموږ د ویبسایټ او د فیسبوک پاڼې او زموږ خبرپاڼې وګورئ چې موږ د دې لپاره احتجاجي غونډې د خویندو او وروڼو په ګډه همکارۍ سره کړي دي چې افغان وژنه بس کړي. اوس که چیرې د افغانستان په هر ولایت کې یوه ټولنه دا تقریبا د ډېرې ټولنې کېږي، تر یوې نه په هر ولایت کې ډېرې ټولنې هم شته، بیخي ډېرې هم شته. دا په ملي کچه چې په کابل کې راغونډېږي یا راټولېږي او بیا د سولې یوه غوښتنه وړاندیز کوي، هغه به مؤثر وي که دا چې په سیمه ییزه کچه باندې یا د ټولو دپاره همغږي هم مهمه ده. د ټولو د هېواد په سطحه اوس د ولایت په سطحه موږ یوه ښه همغږي لرو، یعنې ټولې ټولنې تر یوه چتر لاندې دلته په ګډه د لویو فعالیتونو لپاره لکه سوله یوه لویه مسله ده، د هېواد ملي مسله ده. د داسې ملي مسایلو لپاره موږ د مدني ټولنو همغږۍ مرکز لرو چې هغه د داسې لویو مسایلو لپاره د لویو فعالیتونو لپاره ګډ کار کوي. نو داسې ملي مسایل چې باید د هېواد په سطحه هم دې ته کار وسي او موږ به د دې غوښتنه د نورو ټولنو د کابل سره هم موږ تماسونه ونیسو چې راسئ دا یو ملي مسله ده. تاسې د افغانستان د څو ولایتونو له ټولنو سره اړیکه لرئ؟ زه خپله شخصا د افغانستان د ټولو ولایتو سره تماس لرم، ځکه زه د ځوانو رهبرانو یا د نویو راټوکېدونکو رهبرانو د پروګرام غړی وم. هغه د هر ولایت کښې یو کس د هغې ولایت نمایندګي کوله. موږ یوه منظمه شبکه لرو، دغه دپاره موږ مشر اداري پلاوی لرو. یعنې شخصا زه خپله د ټولو ولایتو سره په تماس کې یم. همدارنګه د هماغه درسو څخه زه استفاده کوم، د هغوی مدني نهادو سره په تماس کې یم. سمه ده، ډېره مننه. دلته د ګډونوالو انتقاد پر دې و چې مدني ټولنو خپل اعتبار بایللی دی او خلک باور نه پر کوي، او پوښتنه مو وکړه چې دغه بایللی اعتبار بېرته څنګه ترلاسه کوي. او دا اندېښنه هم شریکه شوه چې خپله مدني فعالین د حکومت له مخالفینو سره مستقیمې اړیکې له خپل ادرسه نه لري یا تګ راتګ نشي کولی، او دا هم یوه ستونزه ده د سولې د راوستلو پر وړاندې باندې. د دې په اړه باندې ستاسې نظر څه دی؟ بله، دا خو واقعیت دی چې هر نهاد په افغانستان کې خپل باور لکه مخکې چې داوري صاحب وویل د لاسه ورکړی، همداسې مدني فعالین هم. ځکه دلته په افغانستان کې داسې چې کله یو نهاد که د ځوانانو وي که د مېرمنو وي کار نهاد جوړ سي، نو یو سیاسیون د هغه څخه استفاده کوي، کوشش کوي هغه خپل په نوم کې کوشش کوي د هغه ادرس خپل فعالیتونه ترسره کړي. دا چې اوس موږ خپل اعتبار خپل باور د لاسه ورکړی دی، اړینه ده چې خلک تفکیک وکړي. اوس ولسونه ځوانان خصوصا دوی باید د ځان سره دا فکر وکړي چې مثلا څوک رښتینی فعالیت کوي، څوک فعال دی، څوک غیر فعال دی، څوک فعالیت کولی شي او څوک یې نشي کولی. په هغه صورت کې کولی شو موږ د دې ټولنو ترمنځ هغه توپیر رامنځته کړو. او بل دا چې موږ مدني فعالین نشو کولی په مستقیم ډول د مخالفینو سره ارتباط وساتو. موږ نور لار لرو. اوس زموږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، الحمدلله یو اسلامي ټولنه ده. زموږ په ټولنه کې ملا امامان تر بل هر چا یا مخور سپین ږیري. اوس تاسې موږ ډېر لیدلي چې زموږ ځوانان ترور سوي یا په اصطلاح زموږ ځوانان د مخالفینو لخوا څخه نیول سوي، نظامیان نیول سوي، د همدې ولسونو څخه د همدې مخورو کسانو په واسطه د همدې ملا امامانو په واسطه د هغوی سره کښېنستلي دي، بحث او خبرې سوي دي او دې موضوع ته یوه حل لاره ټاکلې ده، بالاخره هغوی ایله کړي دي. که چیرې موږ د دوی څخه استفاده وکړو، د دوی سره بیا ورسو، ناست سره ولرو، کیدای شي موږ خپل رول و دوی ته روښانه کړو او دوی دې ته چمتو کړو تر څو راسي موږ سره کښېني او ښکلې غاړې خبرو ته چمتو شي. اوس که مثلا مدني فعالین خپله د حکومت له مخالفینو سره کښېنستلی نه شي مستقیما، داسې خو کولی شي چې د یوه ستراتیژي جوړه کړي د سولې په اړه باندې د حکومت او مخالفینو ترمنځ، بیا د دې د کارولو دپاره له ولسي مشرانو یا له دیني عالمانو ګټه واخلي. بله، اوس احمدي صاحب مزار کې چې کومه پیښه رامنځته شوله، زموږ زیات شمېر وروڼه مو د لاسه ورکړه او په شهادت ورسېدل چې واقعا یو په اصطلاح ډېره داسې دردونکې پیښه وه. په هلمند کې بعضو خویندو یو خوځښت پیل کړی دی چې دوی امضاوې ټولوي، یعنې کوشش کوي د هلمند د هرې مېرمنې امضا واخلي او دا تر مرکزه پورې ورسوي چې موږ نور نسو کولی قرباني ورکړو، موږ نور نسو کولی خپل زوی، خپل خاوند، خپل ورور د لاسه ورکړو.
دا ورته سخته ده. اوس په هلمند کې داسې مور به نه وي چې هغې د خپل یو زوی د لاسه نه ورکړي، داسې یو خور به نه وي چې هغې د خپل ورور د لاسه نه ورکړي. زه چې تاسو اوس ناسته یم، راتلونکو البته تېرو څو ورځو کې مې د کورنۍ څخه یو شی د لاسه ورکړی دی او دغسې اوس مهال مې هم خاوند په سنګر کې جنګېږي. زه چې دلته ناسته زما ټول فکر هلته دی. دا په دې معنا نه چې زموږ یو خور د باندې راوځي هغه د مشکل نه لري، موږ هره یوه دردېدلي یو. نو دغه یو خوځښت مو پیل کړی دی، کوشش کوو په دې کې ملا امامان ځان سره ګډ کړو او زه د هلمند د خوندو سره ژمنه کوم چې ستاسو دغه اواز چې ستاسو هره ورځ تاسو خپل د کور څخه شهید د لاس ورکوي دا به موږ تر مرکزه رسوو. په دې هیله یم چې په دې اواز کې زموږ ورونه هم را سره ملتیا وکړي او انشاءالله یو نتیجه ولرو. سمه ده، ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو او اورېدونکو، نننی ځانګړی پروګرام چې د سولې په اړه باندې و همدومره و. دا پروګرام په سوله کې د مدني فعالینو یا مدني ټولنې پر ونډې باندې وړاندې کوي. د خپرونې مېلمانه مو د پوهنتون استاد او لیکوال فرهاد داوري، د ځوانانو د پارلمان غړی اوسنی اساس او د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مشر خدای نور خانزاد. تر بیا اجازه غواړو، د الله په امان.